دا ځینې خبرې زما د خولې نه مزه نه کوي، زه پرې بدې ښکارم. خو لکه بیا هم راته وایم دا چمچې چې کوم وي که نه دا د استعمال نه بعد خلک یا ډسبین ته ورځي یا ایران ته. دغه مثال د چمچه‌توب هم دی، څوک چې چمچه‌توب کوي که نه د اخري انجام به سي ډسپوزبل جانان. ټول حجره ورته پاسي چاپلوس، ټول ورته لکې سنډئ. خیر علي خان ستړی مشي خان دله د هغه بل تر ما څخه چې راوړه او کینه راشه ولکه د ده بندګي کې نه ایاک نعبدو و ایاک نستعین. بندگی خو به د الله کې نو چې دی راغی نو ټول حجره ورته پاڅېده. نو وینه دا میلمه وایي د دی چې د کوم کلي نه راغی د هغې کلي نه به په دوی سې باندې بیرته د بل کلي نه یو سړی په بایسکل باندې راشي، پیاده به دې دواله راشي. یو سړی ورته پانسېده ولې خوار دی، غریب دی، عجز دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا خلکو بندگی دا غربو کې چې چا پیدا کړی ہے او چاپلوسه سړیا ته چاپلوسی کوي، ته خان کاکا ته لکې وې. اعبدوا ربکم د رب بندگی وکړه، د خان چاپلوسی، د منبر د مالدار د هغه چاپلوسی هغه ته کینه او پاسه ټول خلک ورته پاسي. په ایمان یې ووایه دا حقیقت دی نه. هغه له چې کومه چی راوړي هغه د عامو خلکو چی، هغه له چې کوم سلامونه ورکوي هغه د عامو خلکو سلامونه وي. هغه سره چې د مالدار سره